د ګوګلی ماستر راشد خان او بنگلادیشي غوره آلراونډر شکیب الحسن لفظي شخړه په څه وشوه هر څه معلوم شول دوستانو هر څه به درته په ویډیو کې وایم ویډیو سره تر پایه وګورئ که خوښه مو شو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ ګرانو لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مه شئ د درې اړخیزې لوبلړۍ په دریمه ورځ او دریمه لوبه کې چې د افغان لوبډلې دوهمه لوبه وه پکې بنګلادیش تر فشار لاندې نیولی و کله چې د اوپنر لیټن ډاس وکټ مجیب الرحمن په کیج سره وغورځوله بیا نو وین ډاون بنګلادیشي لوبډل مشر شکیب الحسن او د راشد خان د آی پی ایل د لوبو خوږ ملګری وشنځای ته راغی دا چې راشد خان له شکیب الحسن سره نږدې ملګرتیا لري او ډیری وختونه په میدان کې غپ لګوي د سپټمبر په 15 نیټه د یکشنبه په ورځ په شکیب الحسن د راشد خان خبرې بدې ولګېدې او امپایر ته شکایت وکړ راشد خان د تیر په څیر شکیب الحسن سره غپ ولګاو او د هغه د خوشطبعۍ لپاره هغه سره خبرې وکړې خو شکیب الحسن چې د بنگلادیشي لوبډل مشر و خورا تر فشار لاندې و او د راشد خان په هکله امپایر ته دا ګیله وکړه چې راشد خان ماته مزاحمت کوي او غواړي چې ما آوټ کړي امپایر افغان لوبډل مشر ته راغی او ورته یې ویل چې له شکیب څخه قرار شي دا مهال ګوګلی ماستر راشد خان هم غوسه شو او امپایر ته یې وویل چې ما خو هغه فزیکي نه دی ګواښلی او دا چې زه له هغه سره ګپ لګوم نو هغه ته مې د خوشطبعۍ په وجه یوه خبره وکړه همدا وخت امپایر او افغان لوبغاړي ترمنځ راغلل او ستونزه یې حل کړه ګوګلی ماستر راشد خان غوښتل چې لوبه له ضد و ضد بازۍ څخه راووځي او د مینې فضا ته داخله شي خو شکیب الحسن دا خبره په بده واړوله کله چې مجیب الرحمن خپل ورته راغی او د شوقي په وړاندې خطرناک توپ وغورځاوه نو شکیب په میډ وکټ د سټر شاټ وهلو هڅه وکړه همغه و چې په شاټ میډ وکټ کې له دایرې نه لږ بهر راشد خان ته د شکیب کیچ واغیست او رخصت یې کړ خان د شکیب په سوځولو سره هغه سخت وننګاوه او چغې یې ووهلې نو راشد خان له شکیب څخه د هغه د شکایت غچ د هغه په کیچ نیولو سره واخیست او لوبه هم ترې په 25 منډو وګټله نو دوستانو کله ناکله لوبه کې داسې کیږي چې ذهنن سړی ناارامه وي او عادي خبره هم پرې بده ولګېږي نو خبره تر لفظي او ان فزیکي شخړې رسېږي لنډه دا چې لوبغاړو ته د لوبې کولو ترڅنګ غوره اخلاق هم ډیر مهم دي او بل بنگلادیش کوربه هیواد دی نو لوبغاړي باید میلمانه په ناجایزه خبره خفه نه کړي نو دوستانو لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریکې تر بل ویډیو د الله پامان